د چین لوی دیوال هغه ستر راز چې نړۍ حیرانه کړې. حیرانونکې ده، زرګونه کاله مخکې کله چې نه ماشینونه وو، نه کرینونه وو او نه عصري وسایل، انسانانو د غرونو، دښتو او خطرناکو سیمو پر سر داسې یو لوی دیوال جوړ کړ چې نن د نړۍ له تر ټولو سترو عجایبو څخه ګڼل کېږي. د چین لوی دیوال د لومړي ځل لپاره 700 کاله مخکې له میلاد څخه د محلي حکومتونو لخوا د خپلو سیمو د ساتنې لپاره جوړ شو. 700 کاله مخکې له میلاد نه ډېر پخوانۍ زمانه وه. د چین دیوال د نړۍ له تر ټولو لوی دیوال دی او د تاریخ له پلوه تر ټولو لویه تاریخي او پخوانی جوړښت دی چې د نړۍ د اووه عجایبو څخه هم شمیرل کېږي. د دې په هکله د چینایانو دا خبره ډېره جالبه او مشهوره ده. دوی وایي کوم بهرنی یعنې غیر چیني وګړی چې چین ته راشي او د چین د لوی دیوال څخه لیدنه ونه کړي، نو داسې معنا ورکوي چې ګواکې بیخي چین ته نه دی راغلی. ویډیو تر پای وګورئ ترڅو د همدې تاریخي دیوال په اړه جالب او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. دا د چین یو تاریخي دیوال دی چې پر چین چاپېر شوی او د تیږو، غټو خښتو او خاورو څخه جوړ شوی. دا دیوال د چین د امپراتورۍ د ساتلو په خاطر د دښمن د حملې د دفاع لپاره جوړ شوی چې 21,000 کیلومتره اوږدوالی لري، 5 متره برداره او 10 متره جګ دی. په همدې دیوال کې 7,000 برجونه، پوستې او د عسکرو تمځایونه موجود دي. د دې دیوال په جوړولو کې په زرهاو کارګران د ډېر کار کولو، ناروغیو او یا هم د غټو ډبرو د لوېدو له لاسه مړه شوي چې ټول یې په همدې دیوال کې ښخ شوي دي. تر ټولو عجیبه یې دا ده چې دا ټول د انسانانو په واسطه پرته له کومې ماشینرۍ اسانتیاوو څخه جوړ شوي دي. په همدې خاطر د نړۍ په اووه عجایبو کې ګڼل کېږي. دا دیوال په ډېر مهارت سره جوړ شوی او په هغه وخت کې دښمن په هیڅ صورت کې له دیواله د باندې خوا نه منځ خواته نه شوی داخلېدلی. دیوال معمولا له خټو او تیږو جوړ شوی. د دیوال په منځ کې خاورې او شګې اچول شوي. دغه لوی دیوال د چین په 9 ولایتونو کې لکه ښامار پروت دی. ځینې راپورونه وایي چې د دې دیوال د جوړولو پر مهال زرګونه کسان مړه شوي او حتی ځینې په دیوالونو کې ښخ شوي. دا دیوال یوازې د جګړې لپاره نه و، بلکې د سوداګرۍ، د لارې کنټرول او د چین د کلتوري هویت ساتلو لپاره هم کارېده. د دیوال جوړولو لپاره میلیونونه کسان د چین له بیلابیلو برخو څخه راوستل شوي وو چې پکې بزګران، بندیان، عسکر او حتی عادي خلک شامل وو. دا خلک په ډیرو سختو شرایطو کې مجبور کړل شوي وو چې د غرونو په سر او ګرمه هوا کې کار وکړي. ځینې څېړنې وایي چې د دې دیوال په جوړولو کې نږدې 4 لکه کسان مړه شوي دي او ځینې په دیوال کې ښخ شوي دي. کارګرو ته د اړتیا وړ خوراک او درملنه په سمه توګه نه رسېده. د دیوال پر اوږدوالي د 4 برجونه جوړ شوي وو. کله چې دښمنان رانږدې کېدل، د برجونو ساتونکو د اور او لوګي په وسیله یو بل ته نښې ورکولې. د دیوال جوړولو لپاره د بزګرانو، عسکرو او بندیانو څخه کار اخیستل کېده. د غرونو، درې او دښتو په اوږدو کې دیوال جوړول ډېر ستونزمن وو. دې کار د ځانګړو انجینري مهارتونو غوښتنه کوله. د جوړېدو پر مهال د کارګرو لپاره خوراک، استوګنځي او درملنه محدوده وه. ډېری د لوږې، ناروغیو او سختو شرایطو له امله مړه کېدل. آیا تاسو غواړئ چین ته یوازې د همدې تاریخي دیوال لیدو ته ورشئ؟ کمنټ کې مو خپل نظرونه شریک کړئ.